دا زموږ ژوند څونه عرضي دي. تاسو ته معلومه ده کله چې د لمانځه وخت اخیر سي مؤذن اذان کوي، بیا د هغه وروسته اقامت کوي، بیا مولوي صاحب الله اکبر وایي، لمونځ دروي. انسان چې کله دنیا ته راسي دا یو عجیبه ده. انسان چې دنیا ته راسي د هغه په غوږ کې مولوي صاحب په یو غوږ کې اذان کوي، په بل غوږ کې اقامت کوي. بیا چې کله دی مړ سي بیا اذان و اقامت نه دی د جنازې لمونځ کېږي. دا الله جل جلاله موږ ته راښیي چې دا ستا ژوند دومره معمولي دی لکه د اقامت ما بعد چې مولوي صاحب وایي الله اکبر څومره معمولي وخت دی. دا ټول ژوند ولو که 100 کاله یې ولو که 200 کاله در باندې تېر دا به تا به دومره نه کې متوجه دغونې به پر تا نسي تېر لکه د یوه اقامت وروسته چې امام الله اکبر وایي دونې معمولي به بیا. د جنازې په وخت کې اذان نسته، اقامت نسته، ډایرکټ لمونځ کېږي. دا موږ ته یو قسم توجه دې ته راوړي چې ستا ژوند دومره عرض دی. دا ټول ژوند ولو که 100 کاله دا دومره حیثیت لري لکه دا قرآن په دې شاید کله چې د قیامت په ورځ بندگان د الله حضور ته راپورته سي دی به دا ګمان کوي چې موږ په دنیا کې دومره وخت نه تېر کړی ولا که یوه شپه مې تېره کړه که د سهار یو ګوړی سهار مې تېر کړي 100 کاله مې تېر کړي دا به دی که د په یوه شپه حساب د دې تایید موږ ته کوي چې هر څومره ژوند دی دا پر تا ډېر چابک تېرېږي. نیکبخته سړی هغه دی، نادان نه بلکې دانه سړی هغه دی چې هغوی په دې ژوند کې الله ته متوجه سوه. هغه څه یې وکړل چې د څه دپاره موږ الله پیدا کړي، هغه څه یې وکړل چې د هغه نتیجه په قیامت کې په ښو نتیجو باندې دی لاسته راوړلی سي. یو خدای چې پر موږ دا ژوند عجبه تېرېږي د 10 کالو پورې موږ د ځوانۍ په غرور کې پشي نه پوهېږو. بعد د 10 کالو چې موږ په غرور دغه په سوچ فکر کې راسو په هوس کې راسو نو بیا نن کوم سبا کوم نن په دې کې 10 کاله باندې تېر نور به نو زموږ څه عبادت دی. لہذا ډېر محدود ژوند موږ لرو، ډېر محدود ژوند دی، ډېر محدود ژوند دی. په دې محدود ژوند کې کوشش دا کوو ډېر څه لاسته راوړو. د دنیا لپاره څونه هلې ځلې موږ کوو که نه؟ په دا محدود ژوند کې د دنیا لپاره موږ څونه کوو دپاره د دې چې دغه محدود ژوند موږ وساکو. لیکن ای لالا بنده هغه ژوند چې انتها نه لري، هغه ژوند چې ختمېدل نه لري، هغه ژوند دپاره یو څه وکړه، د هغه ژوند دپاره یو څه جوړ کړه بلکې ډېر وکړه. دا خو ختمېږي، دا که په مرض هم تېرېږي، که په مسکنت هم تېرېږي، که په طاقت هم تېرېږي، که په مالداري هم تېرېږي، په هر حالت کې تېرېږي. لیکن هغه ژوند دپاره څه وکړه چې هغه تېرېده نه لري، هغه څه بیا هلته تا ته په ښه درځي، هغه ژوند درته راحتمن کوي، هغه ژوند درته اسانه کوي. نو موږ ټول د دنیا د برابرېدو غم اخیستی، د آخرت دپاره موږ څه نه دي کړي. د خدای دپاره خپل د وس مطابق روزانه صدقه کوه، خپل وس مطابق نوافل کوه، لمنځونه په وخت باندې کوه، ذکر اذکار کوه. دا ټول کښت دی، دا کرل کېږي، د دې نتیجه به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې بیا ته وینې.